دوستانو زه غواړم د دغه ملګري دلته په لمانځه باندې ولاړ دی او دغلته کار کړي زه غواړم د دی اخلاص وګورم نو ګورم چې دی څنګه کړي صحیح ده دی په خپل لمونځ کې زه په دې کراچۍ کې دغه پیسې ورته ږدم ملنګ زندګي لرم صاحبا او ګورم چې دی څه کوي ملنګ زندګي لرم صاحبا دغه پیسې دي زه د پیسې دلته ورته ږدم چې دی څه شی کړي صحیح ده غریب دی وم خو زړه ډېر دریابې لرم صاحبا زه ځان ته یوه ملنګه زندګي لرم صاحبا زه ځان ته یوه دوستانو تر اوسه پورې دی لمونځ کړي نو زه ګورم چې دی څه شی کړي د لمونځ خلاص شو صدا بد انسان یم غرور سره مینه لګي صدا بد انسان یم صدا بد انسان له خویه نه په ژوند کې سادګي لرم صاحبا زه ځان ته یوه ملنګه زندګي السلام علیکم ورو ساتم خیره د پیسې تا دي ولې د تا دي ولې د چا دي نو والله څه ستا دي نه نو د چا دي والله دلته پرتې پرتې تا څه شي کړل دلته لمونځ مې لمونځ دې کول په لمانځه کې د څه دعا وکړله د رحمت غوښتنه وکړه خیر په کور کې مشکلات وو د چې رښتیا غرمه مې ګاډي پټه کړه ښه نو په ولسوالۍ راجع خپل کې اجمان او هغه مردانو بوبۍ والی څنګه ولسوالۍ سره اجمان دی هغه مردانو بوبۍ غوښې او پټاټي او پیاز رانیولې سبحان الله ګاډي مې پټه کړې وسره خپلو پیسو د ورته څو روپۍ شوې بس هو اچھا غونې هغه سولې نو یو بیا غونې مال شان الله تعالی په مقابل کې 15000 روپۍ درکړي جته زاریانه چې دا دا الله تعالی شاید د کابل نه زه په دې خاطر را لېږلی وم بس نو که زه تا ته حقیقت وایم ښه په دا کې انشاءالله الرحمن 10 افغانۍ ماته داسې چې ښه انشاءالله هغه ډېر بدلې شمال دا به زه هغه یې کومه دغه شپې هغو ته رسوم سبحان الله ته ولې خپله زه خپله آباد یم چې خواري کاروبار دا هم یتیمانو ته ورلېږه دا انشاءالله الرحمن وده را سره کشي د یتیمانو ته لېږئ ما ته عجبه سره کني زه ولې خدای پاک دوست دغه طرف ته لږ راشه لږ دې طرف ته راشه د خدای پاک څنګه زړه درکړی دی او زده پیسې چې ما تا ته درکړې دا هم یتیمانو ته ورکوې انشاءالله الرحمن ګوره دغه نمبر ما دغه زما تلیفون باندې ساعت خلاص و هغه مې د دې د وچ کارون تر خراب نو ما تلیفون غرمه ولا څنګه راوالي بیا ما نمبر دی دا نمبر دی ګوره د دې یتیمانو نمبر دی دغه پلان نه لري سبحان الله ما دلته وکتې تا لمونځ کړلو او ما غوښتل تا وګورم تا چې 200 روپۍ مې یتیمانو سره کومک وکړو خدای چا غونې خپل شان و په دنیا کې تر اوسه داسې انسانان شته دي والله خو خدای دغه مهرباني وکړي اوس د یتیمانو ته ورکوي ته خپله داسې مشکلات شی لرې په کور کې یا الحمدلله داسې خاص مشکل نه لرې دغه مشکل خدای د خارګه د پچی ده نه داسې یو مشکل چې تی ولرې او ووایې چې کاشکې مې پیسې درلودلی د مشکل دغه ګرد مشکل مې په هغه کور کې دي ښه د ځان لپاره مې درام یو کار به وکړم ښه ته چې دومره اخلاص کړې او دا 15000 روپۍ هم نورو یتیمانو ته لېږه لږ دغه طرف ته راشه دا هم نورو یتیمانو ته لېږه او دلته زحمت وباسي هلته د الله تعالی ته سر په سجده باندې کېښودم وایي صدقه تاوان نه ده کتلی دي تا سهار یتیمانو ته شی لېږلی دي راکني کتل ما په خبره دغه نمبر دی دغه نو هغه یتیمان چې مو کشران دي څه دې کېږي دغه د ارمان مسیان مې کېږي سبحان الله هم خپله ځان ته کار کوم هغه یتیمانو ته نو هغو لپاره بیا د یو شی مې چې دغه کوم بیا هغو ته لېږم ساعت خلاصو کني دغه نمبر څومره پیسې درکړم نورې والله خو مې راکړه یوه دوې درې څلور پنځه دا هم واخله دغه نمبر ته زنګ وکړه دا پیسې معنا دا سړي ته نه دا د تا دي تا چې دومره اخلاص وکړلو دغه خپله ځان ته واخله او دغه هغه یتیمانو ته ولېږه خدای دې خیرات
جهار قربان ته چې دومره اخلاصمند انسان یې نو الله تعالی کله خپل مخلص بندګان یوازې پرېږدي یا کتم زه دې پیسو ته راځم د پیسو په دازه څنګه پرې چې رقم خاله او اده کته اورېدلې دي چې ته کله چاته صدقه ورکوي الله تعالی یې څو چنده درکوي کتم هغه نه وس پیژنه زري مې غواړي چې وس ګاډي باندې کوم شه هغه ګوښه چې ورته قسم ماته د عقیدې دومره خوند راکړ ته په لمانځه وکتلې او دلته راغلی کومک دې وکړو یو شی درنه غواړم یوه غېږه راکړه دوستی می د تر مرګه دښمني می د تر مرګه ته چې د غریبانو دومره خیال ساتي الله تعالی به د تا خیال ساتي مقدس پاک ځوان یې زه ښه زیات خوشحاله شوم د دې په خاطر چې ته د یتیمانو خیال ساتي یور دې په د ټنډه مې چې کوم پښتون یما خویونه لیوني زه لاړم خدای پامان 15,000 د تا او نور یې ولېږه یتیمانو رحمان کته باور نه لري زه باور لرم سلام علیکم خدای پامان لرم صاحبا زان ته یو ملنګ زندگی لرم صاحبا غریب دی وم خو زړه ډېر دریا به لرم صاحبا